چې شل رکعات تراوی د یو صحابي نه څوک په صحیح سند سره نشي پیش کولای. یو صحابي نه کله عمر ابن الخطاب دی زور لګی کنه نشي ثابتولای. کله کله دی موږ باندې دا الزام لګی وي تاسو عمر ابن الخطاب رضی الله عنه نه منئ وي وای ځکه چې هغه شل رکعات کړي تاسو نه منئ. موږ یو شل هغه نه دی کړي لاول خو موږ ته یو چې شل کوا خیر دی موږ خو ته سبدی باندې کلک نیو کوي خدامه او چې عمر ابن الخطاب کړي کو عمر ابن الخطاب کړي او موږ نه منو دی به ټیک دا موږ تاسو سره په دې کې خلاف نه چې عمر ابن الخطاب کړي او نه دی کړي عمر ابن الخطاب کړي دی او موږ نه منو نه په دې کې اختلاف نه موږ تاسو سره په دې کې اختلاف دی چې موږ یو د عمر نه ثابت نه دی چې هغه کړي دي کړي وی هغه په دواړو سترګو منودله. تو لہذا ثابت دارا الحاصل دارے چې پدې کې جګړه مګړه زور مور لګول ته ضرورت نه و شرع شلی او کاتری وغیرہ خو منګه داوه خواضح هو د خلق والله علم سم مقصد دې چې ار رمضان کې پوسټر چاپ کیږي او یاره جی وای 15 لک روپے انعام دے کله یاری کاپټر انعام دے په جب کې به کیرلې د ټاپ ګیر لګي کنه او دې وای یاره 15 لک روپے 1500 وسنه دی 15 لک روپے انعام دی یو هلیکاپټر تاسو رقم ذکر ځان لپ خر نشته چې په خر باندې لړ شي او دی وای هلیکاپټر په انعام کې در کوم وای موږ هلیکاپټر ته والا هلیکاپټر زمونږ نه پکار او موږ هلیکاپټر کستانه والو کې نه به چړتا موږ څه ځای نشته لہذا دغه پیسې ته والا او دغه هلیکاپټر ته والا خو سره درخواست دار چې حق قبول کړه حق مخالفت مکوا او ټول ستا شوې ته اترکات کې ډیر اخره د پیغمبر سنت دی منګې کو او کني کې شعر ز شل کو مکوي خدا مې وجدار پیغمبر سنت دی زمونږ دغه خبره ده پیغمبر سنت ته مې وا البته نوافل په درجه کې کشل کې کدیر شي ک سلويخ کې پای کې زمون کار نشته لري کله کله براودانګي یاري په حرمینو کې شل رکعات کې نه موږ کوي کنه عقل تجاغي څنګه کوي هغه شان تم کوا خدا کم سرکونډي جوړول کی کنه دا سرکونډي موږ نه منو او بل اصل کې وجه دارم دی خدا حرمین موږ ته پیش کې خو د حرمین کې خو نرم ډیر کارونه کیږي کنه ال تکتو وتوي چې دا ال ته غرف لدینم کی ال تامینم ویلې کی سیوا کدا دی وتوي له او وابین دي نه څنګه پتراو کې وابین دي پتراو کې حنفیان شو بینور کې وابین شو دا دیو جواب دی ها دا سه زد او عناد راغستري دا زد او عناد پر خودل پکار دي نو مونږ یو چې راشل رکاتا کوي د پیغمبر په طریقې کوي خپ قلاره کوي خو که یو سړی اته کوي انکار به مکوي اته سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی او صحابه کرام مونږ هغه کو نو کڅوک دا کوي د دیرشتي کوي څلوي کې په عربو کې دا طریقه لا په اخر شپو کې لاول کې دا منځو کې او به د شپې هم پاسي قیام الليل کې بیا کوي کنه دا هو د غری نوافل چې څومره سره ډیر کوي او ثواب ملوي خو دیو چې دا اوس ار رمضان کې پوسټر چاپ کوي دا بعضی حضرات او د نامونه مقرر کوي دا بل وجدا بل وجدار چې وزل د ګرمۍ کې د رمضان دی کنه ګرمۍ کې سخت ګرمي او به د پاکستان بجلی د پاکستان کې خو د بجلی څخه درک نه لګي یو بجلی نه یو د ورځې خلکو روزه نیولې او د روزه نیولې ده او شپم لنډه ده او ترایم د تشل کې نو داخله کې تاسو مني نه خلک په خپل اته ورکات راځي نو دي ته جمعات خوشي پاتې دي نو بل طریقه پیدا نه شي واره دي نه چې پوسټر چاپ کو یو خغړ چیلنج په کې خلکو لور کا مونږ ډول چیلنج دی قبل او نصری بودا مداخله دي چې راځي منسوک دي خلکو خو طریقو کڅلو رکات کله اته په ځری سلور کو تم خوشاله دي په رمضان کې لہذا تاسو د بیلې غم وکي او دارنګي د دې جنریټر هم ولو کې خیر دی به بدن نه زی به باته ورکاته دا نه زی به باشل لکه سر پوره کوي خو اصل مسله اوس د بیلې جوړه شوې ده او دا بیلې په ځبانه خلک اترکاته کوي او شلکاته پری دي نو سپای کې موږ څه دي کې موږ څه ګناه ده د خو پاکستان حکومت ته وی اشاره جی د ټول د بیلې په ځمونه خلک ټوله تورکاتو نه لاړ اته ورکاتو تزیه او شلکاته نه کوي نو په دې خو زموږ څه ګناه نشته لہذا الحاصل خبره امدارې دا به خبره کې څه خوشتبي په طرز باندې موږ وکړي خو داوا زمون خوازه دا جګړې مګړې ته کی ضرورت نشته منګ اته کو تا تنه یو چاته وک کته اته کې شل کې ستګه زمون څه کار دی خو منګ اته کو کا تر سکے وی کو کنه کې لاړ شبل جمعه ته شل رکعاته کوا پتا چا زور کړی دی خدا ویو دا زمون داوا دا ان شاء الله ثابتوي چې پیغمبر ماته کړی دي او صحابه کرام ماته کړی کا خو شل سو کې ک 150 کې نه په درجه د نفل کړي بالکل کوي